وختي دا ده چې شناختی کارت هم د پاکستان په جب کې دی خو ګورې پاکستانیان هم څوک نه مني. حالانکه دا شناختی کارت چې زما او ستا جب کې دی دا په لاهور کې د پنجابي په جب کې هم دی، په کراچۍ کې د سندي په جب کې هم دی، په فیصل آباد کې هم د یو سړي په جب کې دی، په اسلام آباد کې هم دی. او د پاکستان د آیین لاندې چې دا کارت د چا په جب کې دی نو دا یو شان خلک دی، یو شان شهرین دي، وطن به هم یو شانی، ترقی به هم یو شانی، سلوک به مسه یو شان کیږي. خو زمونږ څه په یو پاکستان کې دوه سلوکونه روان دي. تاسو ګورئ د دې اټک نه چې ښکته شئ د کراچۍ پورې ځئ تاسو به یو پاټک وینه نه. خو چې دې خوا راځي ګام په ګام موږ ځو که نه خپل علاقو کې. پرون زموږ علاقې کمانګره ورته وویل چې موږ تلو نو 10 منټه موږ هم په پاټک ودرولو، ویل د څه دپاره ځئ او د چا خواله ځئ او څومره وخت به تېروئ. عطاالله خان لالا زموږ مشر دی، هغه په دې جنګ حالاتو کې یو ورځ په پاټک باندې ودرولی نو ملیشې والا رانه تپوس وکړو چې مشره څه کار کوې؟ ویل ما ورته ویل چې هلکه یو خو اول تپوس چې ستا د دې څه کار دی چې زه څه کار کوم؟ ویل بیا مې ویل چې نه څه کار کوې مشره؟ نو ویل ما ورته ویل چې یاره دا 3 کال مې دی کله کډه ښکته ویسم او کله یې پورته ویسم، دغه کار مې دی. نو بمباریانې کوئ وطن مران کړو دغه هم کاروبار دی. نو موږ ته راګام په ګام پاټکونه چې لګېدلي که نه نو موږ پاکستانیان پوره څوک نه مني، صرف د جنګ دپاره موږ